د نورستان د ښایسته او ښکلي طبیعت لیدو لپاره ډیری وطنداران هیله او تمه لري چې د کونړ مرکز څخه تر نورستان مرکز پارون پورې په داسې یو ښکلي او معیاري سړک په راحتۍ سره سفر وکړي. خو نه پوهیږم چې دا تمه به کله پوره کیږي، خو امید به خپل ژوندی ساتو. ډیرو ته پته شته چې د سړک کار په چټکۍ روان دی. رب دې وکړي چې په خیر نږدې وخت کې بشپړ شي او په دې لاره د دې کنډو کپرو خلاص شي. دا شوی کار چې ښکاري د نورستان مرکز پارون طرف نه تر ښکته ساحې پورې چې دقیق نوم یې زما نه دی زده، پوخ شوی او قیر یې بشپړ شوی او لا ډیره نوره برخه یې قیر اچونې ته آماده شوې. د طبیعت په دې ښکلي غیږ کې د سړک دا توره لیکه چې د لوړو نښترو او سیند بغل ته تیره شوې بیخي ښکلې او فوق العاده معلومیږي چې ځینې برخې یې ما په دې ویډیو کې راخیستې.